الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أصدق الرؤيا بالأسحار طول نزيات صحیح رشتنی خوب وقت ساری مالک مقصد دا حدیث داره چې د خوبون په نسبت زیات رشتنی خوب چې دا خوب چې ساری مال ولیدي خو دا مقصد نه چې هر خوب چې ساری مال ولید دا به یقیني په دې عمل کول لازم وي ډیر کله چې انسان پورې محصر ده هغه به داسې وخت کې خوب ویني او خوب هم ناکاري خو غالبا او نیک انسان او په نسبت نور وخت خوبونو کې په دې وخت کې کوم خوب لیدل شي نو دا رښتینی خوبي اکثره او خاص کر شرعي اصول موافق وي او د خوبونو اصل کې درې قسم دي یو تا خیالات النفس ویل کی او دارنګي چې انسان کوم یو کار درې سوچ او فکر دا کار وکوم کول پکار دي چې ودیش وستا خوبي د حدیث النفس خیالات النفس دوم شیطانی خوبونه اطواس احلام ورته ویل کیږي ګډ وډ خوبونه انسان چې دیغه ویني یا انسان بیماری او یا سي درې دوه قسمه تعبیرونه دا چې نه او دریم به سوچا به فکر انسان د خوب دا چې ویني او خاص کر سار مال لکه دی حدیث کوم ذکر شو رؤیا دا بمانه د خوب او د جمع رؤیا او رأیا راځي او باب د فتحنا استعمال شي دي او الاسحار دا جمع د سحر دا د ساره مال ټیم له مخکې ټیم دي ته ویل کی دام د فتحا باب نه استعمال شه دي دریو مان له پړپوس باندې چاغرا وهل کول دوکا ور کول جادو کول او سمعرم د استعمال شه دي او سحر معنا وختي راتلل السحر ممددین ده هغه سیل چې داوی حاصلولو کې شیطانی نزدېکت نکار واغسی شي په ما د فساد سره مرادي چربای سره مرادي درو سره مرادي او جمع اسحار د لکل د ذکر دي او جمع سحور مرادي او دین ساحر وما د عالم سره مرادي ايها الساحر ادعو لنا سحره دا جمع ده سحار مبالغه صيغه ده بكل سحار عليم سحار بیا جمع ساحر ده او ساحرون جمع سالم او السحوره وما د پښمنی خوراک مسحور خراب شوی کس خوراک والا او جادو کړي شوی ترکیب اصدق الرؤيا اصدق مضاف الرؤيا مضاف الیه مضاف الیه نا دا مبتدا شو بالاسحار دا با حرف جر الاسحار مجرور جار سره د مجرورنا دا متعلق شو ثابتون پوری ثابتون اسم فاعل سره د فاعله سره د متعلقه جمله فعلیه خبریه لا اسمیه شو وصلی الله تعالی دا جار سره مجرور متعلق شو فاعل پوری فاعل سره د فاعله سره متعلقه خبر د مبتدا شو مبتدا سره خبرنا جمله اسمیه خبریه